بنده حیران الله مهربان. دا کوای متل دی او کوای اسی خو د دوه ټکو دوه خبرې دي، خو معنا یې ډیره لوی ده چې کله بنی آدم نورې سلسلې یا نورې خبرې یا نورې اسرې ختم شي نو بیا د هغه الله طرف ته مخ شي، داسې طاقت طرف ته مخ شي چې هغه عموما زمونږ په سترګو په نظر نه راځي، خو مونږ بیا هغه طرف ته خوله اوازه کو. او د مسلمان په حیثیت باندې خو الله چونکې زمونږ دې دومره مهربان چې کله هم انسان د خپلو قوتونو خپلو ارادو او د خپلو نیتونو مخه کې دیوال وویني نو بیا ورته الله ډیر ډیر یادیږي. مونږ وایو کنه چې ټولې وسیلې ختم شي نو الله خو چرته تللی نه دی، حالانکه خیاران دا خبره کوي چې وسیلو ته هغه عمر نه دي کتل پکار، د ټولو نه مخکې الله ته کتل پکار وي، د هغې مهربانۍ ته کتل پکار وي، او د وسیلو خبره چې کومه ده دا ورپسې ورسرې ټیک کول ساتل غواړي. به هر حال بنده هریان او الله مهربان. مونږ دا متل په ځینو خبرو کې یا په ځینو ځایونو کې داسې هم خلک کوي چې یا یو بل متل دی داسې به وایو چې په دې معنو کې بل متل دی چې هله به سبا کما چې ستا روزي پیدا کم، یعنی د الله د مهربانۍ او د زمونږ د کارونو د سمولو طرف ته توجه ده چې بنده حیران وي نو الله مهربان وي، او هله به سبا کما چې ستا روزي پیدا کم، یعنی ستا مسلې ستا کارونه حل کم.